شهزاد د پاکستاني میډیا په مرسته بیا افغانستان بدنام کړ. د افغانستان ملي لوبډلې مشهوره لوبغاړی محمد شهزاد محمدي یو ځل بیا په پاکستان کې د پېښور په یوه اکاډمي کې په غیر قانوني بڼه د افغانستان کرکټ بورډ د اجازې پرته د تمریناتو په حال کې لیدل شوی دی، چې په دې ډول کړنې سره نوموړی د پاکستاني رسنیو سرټکی ګرځېدلی. د تیر په څیر بیا هم محمد شهزاد محمدي په دې ډول غیر قانوني عمل سره د هیواد حیثیت، نوم، وقار او غرور ته په سپین سترګۍ سره زیان ورسوه او د پاکستانیانو پر وړاندې ځان او د هیواد حیثیت ته لویه صدمه ورسوله. خو د کرکټ بورډ چارواکي د شهزاد له دې ډول کړنې څخه بیا هم ناخبره ښیي. زموږ د معلوماتو له مخې په اصلاً کې شهزاد محمدي پاکستانی دی او نه غواړي چې افغانستان ته په صداقت او رښتینولۍ سره کرکټ ترسره کړي. نوموړی له 2009 کال راهیسې د افغان لوبغاړي په نوم په پټه د افغانستان په لوبډله کې ولوبېد، چې د افغانستان په نوم یې شهرت او عزت هم پیدا کړ. خو په دې وروستیو کلونو کې ټولو هیوادوالو ته معلومه شوه چې شهزاد څوک او افغانستان ته څومره رښتینی دی. محمد شهزاد محمدي چې له کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي، نوموړی له هغو لوبغاړو څخه دی چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې کور لري. که څه هم د بورډ چارواکي پر شهزاد محمدي فشار راوړ چې کور خپل هیواد ته راوړي، خو نوموړي تر اوسه دا کار ونه کړ او په پټه د افغانستان په لوبډلې کې د یوه افغان لوبغاړي په صفت لوبیږي. خبریال ډاټ کام دا معلومات هم ترلاسه کړي دي چې د شهزاد مور او پلار د پاکستان د پنجاب دي. له کلونو راهیسې په پټه له افغانستان سره خیانت وکړ. یو ځل له دې وړاندې هم شهزاد د پېښور په کوڅو کې لوبېدلی و، چې هغه وخت هم یوازې په 3 منډو سوځېدلی و، چې د افغانستان عزت او غرور یې له خاورو سره خاورې کړ. بل طرف افغان کرکټ بورډ هم څو ځلې اخطار ورکړ چې نور دې له دې ډول ناقانونه کرکټ څخه تیر شي، خو دې ډول تېروتنو همداسې دوام پیدا کړ. محمد شهزاد په حقیقت کې هم هغه لوبغاړی دی چې تل یې د پاکستان په خلاف په لوبو کې سستي کړې، کیچونه یې غورځولي، حتی په توپوهنې کې هم هیڅ نه دي کړي. په تیر اسیا جام سیالیو کې هم افغانستان په وروستیو کې سیالۍ د ګټې په طرف روانه وه، خو شهزاد محمدي کیچونه وغورځول او په وروستیو کې سیالۍ په روغ لاس پاکستان ته وبایلله. دغه راز په تیر نړیوال جام کې هم د پاکستان خلاف سیالۍ په نیمه کې پرېښوده. شهزاد له 2009 کال راهیسې مسلسل ولوبېد. هغه مهال یې بورډ د بدل په تړاو ویلي و چې په افغانستان کې بدل نشته، خو اوس مهال په لسګونو ځوانان دې ته په انتظار ناست دي چې د ملي لوبډلې وکټ ساتنه وکړي. موږ په هیواد کې په درجنو لوبغاړي لرو، خو شهزاد هغه څوک دی چې مخ یې ورته په روغ لاس نیولې ده. په افغانستان کې د وکټ ساتونکي ښه بدل دا مهال اکرام علي خیل، شفیق الله شفاق، منیر احمد کاکړ، رحمان الله ګربز دی چې له کلونو راهیسې په ملي لوبډلې کې د لوبېدلو انتظار باسي. شهزاد ځکه افغانستان ته کور نه راوړي چې پاکستان مسلسل اخطارونه ورکوي. دوی شهزاد ته د اخطار په ډول وایي که افغانستان ته ځئ نو خپل جایداد، کور او له هر څه به خلاص شئ. ځکه دلته شهزاد غلی دی چې د افغانستان د تابعیت ترڅنګ د پاکستان تابعیت هم لري. موږ تل د شهزاد په تړاو کره لیکنې خپرې کړي دي چې نوموړی پاکستانی دی. بل خوا د کرکټ تاج کتاب چې تاج ملک عالم لیکلی، په هغې کې هم د شهزاد په تړاو لوی ثبوت پروت دی چې نوموړی په حقیقت کې پاکستانی یادیږي. شهزاد تاج ملک عالم هغه وخت په افغان ملي لوبډلې کې ځای پر ځای کړی و. اوس نو حالاتو ته په کتو د تاج دا ډول پرېکړه د افغانستان سره همکاري نه بلل کېږي، بلکې لوی خیانت و. د کرکټ تاج د تاج ملک عالم له کتابه افغان خبریال جعفر خان هم څو ورځې وړاندې د شهزاد راتګ ملي لوبډلې ته یوه برخه په ټولنیزو رسنیو خپره کړې وه چې دلته موږ کټ مټ راخیستې ده، او په دې ښاغلی خان هم او هیوادوال تل وپوهېدل چې شهزاد څوک دی. 2015 کال کې مو د آسیا د 15 کلونو سیالیو ته ټیم جوړوه. چا راته ویل چې پېښور کې یو هلک دی شهزاد خان نومیږي او ښه بیټسمین دی، زموږ ورسره لوبه وه. هستي ګل په اول بال آوټ کړ، خو نورو لوبو کې مې ولید چې ډېر ښه شاټونه یې وهل. ورغلم، ځان مې ور وپېژانده او ورته مې وویل چې د افغانستان 15 کلنو ټیم ته دې نیسم او بهر دې سیالیو ته استوم. راسره یې خبره ومنله. ژر مې ورته اسناد او پاسپورټ جوړ کړ او خوښ شوم چې یو بل لوبغاړی مې هم پیدا کړ. څو ورځې وروسته ګورم چې هلک هوټل ته زما کوټې ته راغی او یو بل کس هم ورسره دی. ما ته یې ویل دا مې استاد جي دی. زه خوښ شوم چې اوس به دا استاد جي له ما مننه کوي چې شهزاد مې د افغانستان ملي ټیم کې نیولی دی.
خو هغه راته وویل یاره جي ستاسو په وطن کې خلک له لوږې مري او خلک یو بل وژني، ولې د دغه هلک ژوند خرابوئ؟ بس ښه لانجه مو سره وکړه. نږدې و چې یو بل ګریوانونه ونیسو، خو فیصله په دې وشوه چې افغانستان ته د تګ اختیار شهزاد خان ته ورکو. هغه ته مې وویل چې څنګه چل دی؟ هغه راته وویل څه مې چې استاد جي وایي هماغه کوم. بس له دې خبرې سره مې ورټوپ کړ. ما ویل راوباسه د افغانستان پاسپورټ یې له جیبه راوویست او سړی مې رخصت کړ. بیا په 2008 کال کې کبیر خان راوست او شهزاد خان په هماغه اسنادو د افغانستان ملي ټیم کې داخل شو چې ما ورته جوړ کړي وو. بیا وروسته د شهزاد خان څخه شهزاد محمدي شو. د یادولو دا چې څه موده وړاندې هم شهزاد په پاکستان کې د افغان کرکټ بول رسمي اجازې پرته په عادي کلبونو کې لوبېدلی. شهزاد محمدي د عادي لوبغاړو پر وړاندې هم سمه لوبه ونه کړه، نوموړي د افغانستان نوم ته زیان او صدمه ورسوله. دا چې محمد شهزاد محمدي په 2019 کال نړیوال جام کې هم د ملي لوبډلو څخه کېنول شوی و او نوموړي غبرګون په افغان لوبغاړو او د بورډ په چارو تور پورې کړی و چې په روغ لاس یې له لوبډلې څخه کېنولی دی. خو په حقیقت کې هم شهزاد ټپي شوی و. شهزاد ته د هغو څرګندونو سزا لا نه وه ورکړل شوې چې یو ځل بیا په شپږیزه لیګ کې د بوس لوبډلې په ایکن قیمتي کټګورۍ کې واخیست. اوس د افغان کرکټ بورډ هم سمدواره لاس په کار شي او د شپږیزې لیګ څخه دې رسما وباسي تر څو بیا د بورډ له اجازې پرته له هېواده بهر ونه لوبېږي. هیله یم چې ویډیو مو خوښه کړې وي. که خوښه کړې مې وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک او د نورو ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. والسلام.